په کوم ورځ چې به الله ته ودرېږي نو هغې ته ویلی کېږي یوم القیامه، د قیامت ورځ. او یوم القیامه ورته په دې وایي چې قیام به د مخلوقاتو کېږي الله سبحانه وتعالی ته. یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ چې خلک به ودرېږي رب العالمین ته. دا قیامت نږدې دی او هر راتلونکی نږدې، او څومره چې دا وخت تېرېږي نو قیامت ښه نږدې کېږي. په سورة الانبیاء کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، اقترب للناس حسابهم، ډېر نږدې شوی دی خلکو لره حساب کتاب د هغوی، وهم فی غفلة معرضون، او هغوی په غفلت کې دي مخ اړوونکي دي. ګوره دا آیت ته نن نه څه د پاسه 1400 کاله مخکې نازل شوی. په هغه وخت کې الله ویلي اقترب للناس حسابهم، خلکو ته نږدې شوی دی حساب کتاب د هغوی. او بیا څومره وخت تېر شو نو اوس ښه نږدې شوی دی د حساب کتاب د قیامت ته ورځ به ښه رانږدې شوي دي، او موږ په غفلت کې پراته یو. وهم فی غفلة معرضون، غفلت ته دنیا ده او مزدوری ده او مال جمع کول او شهرت ده او ټول به دغې پسې منډې وو. دا رانه یېره شوې ده چې ورځ را روانه ده او په هغه ورځ به د هرې خبرې حساب کتاب کېږي. دا انسانان عبث ګوره الله نه دي پیدا کړي پالتو، او د الله د شان سره دا نه ښایي چې دومره غټه دنیا یې پیدا کول او دا مخلوقات او دا دومره لویې خبرې او په آخره کې نتیجه یې څومره ونوته. الله په شان پورې دا نه ښایي. الله چې څه کار کوي هغه د حکمت نه ډکي. د دې انسانانو د پیدایش او په دې دنیا کې دا وخت تېرول د دې بیا یو ورځ ده چې د هرې خبرې به حساب کتاب کېږي. زموږ د ټولو د عقیده ده، خو مشکل دا دی چې صرف هم عقیده ده او په زړه کې هم دا خبره د نور سوچ هم ورته نشتي، فکر هم ورته نشتي. او په دې دنیا کې داسې لګیایي د آدم دا بچی عجیبه دی. د آدم دا بچی په دنیا کې داسې لګیایي ته به وایي چې د باندې چې د مرګ نه راځي، او چې مړ شي داسې مړ شي ته به وایي چې د سره چې ته په دنیا کې څه وخت تېر کړی نه و. نو د قیامت ته ورځ یقینا او حتما را روانه ده. دا زموږ عقیده ده او په دې کې ذره برابر شک نشته. او چا چې په دې کې شک وکړو نو هغه کافر شو والعیاذ بالله. الله د کافرانو مبارک وایي انهم یرونه بعیدا، دوی ویني دا ورځ لرې د عقل نه وي. دا څنګه د منلو خبره ده یاره چې الله به بیا د مخلوقات راپاسي او بیا به دوی سره حساب کتاب کوي. دا هډوکي او دا خاورې، خو د مؤمنانو شان دا دی ونراه قریبا، منګینو سه منګینو نږدې. مؤمن یریږي چې دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی. کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو ماسپښین ټیم و، هغه دمه کړې وه پروت و کور کې، نو رامنډې کړې دی جومات ته او د ډېرې یرې نه یې په ځان باندې د عایشه رضی الله عنها څادر راچولی. یو ته ملګري وویل یا رسول الله ستاسو څادر د یرې نه او د هیبت نه حدیث کې راځي چې ظن انه قد قامت الساعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مطلب شو چې قیامت راغی. هغه وخت کې ګور سره دی چې پیغمبر دی او تیر شوي او راتلونکي خطاګانې ورته الله ټولې معاف کړي دي، او سردار د پیغمبرانو دی، سردار د آدم علیه السلام د بچو دی. هغه دومره یریږي د قیامت نه چې دغه د قیامت راغی او دغه دی راغی. الله سوی اقتربت الساعه
ډیر رانږدې شوی دی قیامت ډیر رانږدې شوی ها که قیامت لا نه دی راغلی خو په بل ځای کې الله وایي په سورت محمد کې فقد جاء اشراطها که قیامت نه دی راغلی خو نښې الله وایي رالی وایي نښې راښکاره شو د قیامت ته رانږدې کېدو واړه علامات وړې نښې تقریبا ټولې راښکاره شوي دي الله سې نه دي ویلي اقتربت الساعه قیامت رانږدې شوی فقد جاء اشراطها که قیامت رانغی لا نه دی راغلی نښې خو راښکاره شوي دي که نه او ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي وما یدریک لعل الساعة قریب او تسی شي پوه کړی کیدی شي قیامت نږدې څه پته لګي تا ته کیدی شي قیامت دې نږدې وخت کې راشي وما امر الساعة الا كلمح بالبصر او د قیامت خبره خو دې سیده لکه د سترګې د رب اندازه سترګې رب په اندازه کې قیامت راتلی شي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها کافران تعدی کوي چې د قیامت راشي هغوی به ټوغه کوله که په مخه به یې تپوسونه کول کله به راځي او کله به راځي ایمان یې پرې نه و نو ځکه د طلب په مخه کوه د مؤمنانو حال څه دی والذین آمنوا مشفقون منا او مؤمنان یریږي د هغه ورځې نه یریږي ځکه چې په دغه ورځ به هر څه راښکاره کېږي الله په قرآن کې وایي لا تخفى منکم خافیه یو خبره به هم نه چې هغه به پټه پاتې شي د ټولې خبرې به راښکاره شي الله به عملنامه دي انسانانو ته ورکړي چې وګوره دا ستا هغه عمل دی دا ستا هغه کتاب دی او بیا به ورته داسې هم ووایي کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا بس زه ته نن کافي په خپل حساب کتاب وکړه ما خو څه ظلم او زیاتی نه دی کړی انسان به د خپل اعمال په خپله ویني د قیامت په ورځ د هر څه به راښکاره کېږي ځکه مؤمنان یریږي د هغه ورځې چې دغه ورځ به ګورې څه کېږي هغه ورځ به ګورې ما ته ګټه میلاویږي او که تاوان به وي او که ذلت به وي او که بېعزتي به وي او د هغه ورځې بېعزتي هغه بیا سمه بېعزتي ده ځکه چې د آدم علیه السلام نه واله او د آخرني انسانه پورې او پیریان او څاروي او زناور او هر څه به ولاړ او د هغوی په مخ کې ته ذلیله شي نو دې ته ذلت وایي ځکه ابراهیم علیه السلام چې به کومې دعاګانې غوښتې نو یو دعا به پکې دا غوښته ولا تخزني یوم یبعثون ای الله ما مشرموه په هغه ورځ چې بیا به راپاسي دا مخلوق ولا تخزني یوم یبعثون یا الله ما په هغه ورځ مشرموه یوم لا ینفع مال ولا بنون په هغه ورځ به نه مال فایده ورکوي او نه به زامن فایده ورکوي الا من اتی الله بقلب سلیم مګر هغه سړی چې زړی روغي او په زړه کې دین او دینداري او هغه الله ته مخامخ شي په دغه زړه سره په دا سړی کامیاب دی نه مال په کار راځي او نه زامن په کار راځي دغه ورځې نه مؤمنان یریږي دومره ناشنا ورځ ده چې د قیامت په ورځ کله د انسانان راپاسي که نه نو د دنیا دغه ژوند دا چې موږ ته ډېر اوږد ښکاري دا به ورته داسې ښکاري لکه د ورځې یوه ګنټه یو معمولي وخت بس یو ساعت د ورځې تیر شو ارمان به بیا دا کوي چېره موږ دغه ګنټه دغه څه وخت د ورځې دا چې دی د الله دپاره تیر کړی اوس خو موږ ته داسې ښکاري چې تپوس یې وکړو دا شپېته پنځوس او نن سبا خو خلک هغه پنځوسو ته هم نه رسي خبرېږي هارټ اټیک وشو خبرېږي اکسیډنټ وشو اکسیډنټ په مخه چې ګورې خبرونه راځي د هارټ اټیک خبرونه راځي د کینسر بیماري په ولګېده او پلانې چلو شو پلانې او نوي نوي بیماریان ځوانان هلکان مري نن سبا ځوانان مري دغه مختصر ژوند هغه موږ ته دومره غټ ښکاره شوی دی چې تپوس یې مه کوه الله څه وایي ویوم یحشرهم
کله چې برا خلک راپاس او په دویم پیر به الله ته په دویم پیر به را ژوندي کي او الله ته مخامخ شي كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار لکه دوی چې په دنیا کې یو ساعت ته ورځې تیر کړی بس یو بل ته به دا وویل لکه دا ډېر لږ وخت نه خو تقریبا ورځ وه یا د ورځې بعض حصه و موږ تېره کړې ورباندې چې دا لږ وخت هم د الله دپاره تېر کړی نوح علیه السلام په وخت کې یو زنانه جړل بوډۍ زنانه و زوی مړ شوی نو ته ولې جاړې وي ځوان زوی مې مړ شو تقریبا 300 کاله عمر دا وي ځوان زوی مې مړ شو بابا یې خفه هغه ته ته په دې څه خفه 300 کاله عمر یې تیر کړ داسې امت به راشي چې د هغوی عمرونه به شپېته اویا کاله وي زمونږ د امت یې ورته یاد کړو نو هغې که زه په دغه خلکو کې وی او دغه امت کې وی دا شپېته کاله خو دله زه په یو سجده کې تېروم شپېته کاله څه ژوند دی هغې ژوند خو اوس لا دغه بیا دی چې 1000 کاله د هغوی به عمرونه و 900 کاله 350 کاله عمر کې به ځوانۍ کې مړ کله بیا هم څه ژوند وکړه اگر که انتها د هغې مرګ خو دا زمونږ د ژوندونه خو بلکل څه نه دي شپېته کاله څه ژوند دی سترګې رب په اندازه پرون ما د کاغذونه مکتبه کې کتونې یو کاغذ مې راواغېستو ما پسې لیکل کړي تاریخ چې مې وکتو د نن نه 11 کاله مخکې او داسې راته ښکارېده چې دا کاغذ خو بله ورځ ما لیکلی دی دا مسلې ما لیکلې ما په تاریخ لیکلو له پاسه د نن نه 11 کاله سوچ مې ځان سره خبرې ځان سره ووړم چې ستا د ژوند 11 کاله دومره زر تېر شو دومره زر تېر شو زموږ دا ژوند څه ژوند دی ډېره حصه ترې تېره شوې ده او لږه پاتې ده او دا لږ هم پته نه لګي چې هغه څومره ده قیامت ته ورځ را روانه ده یقیني ورځ ده چې دا به راځي دا خبره بلکل یقیني ده دا داسې ناشنا ورځ ده چې هر پیغمبر خپل قوم د دې نه یرولی دی هر پیغمبر خپل قوم د دې نه یرولی لکه شعیب علیه السلام ته وګوره خپل قوم ته یې ویلي دي یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين د آخرت تذکره ورته کړې ده هغه مؤمن چې د فرعون په کورنۍ کې مؤمن شو د تفسیر په درسونو کې تاسو هغه واقعه پوره اورېدلې ده نو هغه چې کله مؤمن شو او بیا دعوت ورکو خپل قوم ته نو دی ورته ووایي ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد او قوم زه یېرېږم په تاسو باندې د هغه ورځې نه چې هغه د اوازونو ورځ ده د چغو ورځ ده تاسو باندې یېرېږم د هغه ورځې نه ګوره قیامت یې ورته رعایت کړی بلکې هر پیغمبر دلیل پې ته زه ښیم الله وایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او وبشړلی شي کافران جهنم ته ډلې ډلې حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها کله چې دوی راورسېدې جهنم ته نو د جهنم دروازې به ورته کولاو شي وقال لهم خزنتها او وی به ورته خزانچیان د جهنم الم یأتکم رسل منکم ای نو راغلي پیغمبران تاسو ته په تاسو کې هغوی به څه کوله پیغمبرانو دې دپاره مې هدایت وي یتلون علیکم آیات ربکم لوستل به په تاسو باندې آیتونه ستاسو د رب وینذرونکم لقاء یومکم هذا او تاسو یېرولی د ورځې د ملاقات نه چې هغه کومه ورځ ده هغه دا ورځ ده ګوره وایي تاسو یېرولی د دې نه دا ورځ معمولي ورځ نه ده ځکه خو پیغمبرانو د دې نه دا مؤمنان یېرولي دي
او د خپل قومونه تیرولی دي